مشهور یو ښار چې هغې ته سمرقند وایي او تاسو ته ما تېره جمعه ویلي چې دا ښار یو ډېر قیمتي ښار دی په ازبکستان کې او د تاشقند نه تقریبا د 3.5 ګنټو یا د 3 ګنټو په مزل لرې دی. ډېر آباد ښار دی، ډېر مزیدار. که زه ده ویم چې تاشقند دارالخلافه ده، لیکن سمرقند ښار ته چې الله کم حسن ورکړی دی دا ما په ډېرو ښارونو کې او په ډېرو ملکونو کې ونه لید. اونه پکې ډېره زیاته ده، بوټي پکې زیات دي، چمنونه پکې زیات دي او ځمکې داسې ده زرخیزه چې ټوله د باغونو نه ډکه ده. ګیر چاپېره باغونه او داسې باغونه چې په نظر به ته ګورې چې خدای دا د انګورو باغ دی نو دا به کله ختمیږي. قسم قسم انګور او قسم قسم میوې او پارکونه او چمنونه چې دا سمرقند بس زه به ده ویم چې په دنیا کې ما چې څه لیدلی دي کیدای شي نورو ملکونو کې د دې نه هم ښکلي ښارونه وي خو ما چې څونه پورې اندازه اخیستې او ګرځېدلی نو ما تر اوسه پورې سمرقند ښار نخښته ښار، ښکلی ښار، آباد ښار په اونو بوټو زرخیزه دا ما بله نه ده لیدلی. ما تاسو ته ویلي چې امام بخاري رحمت الله علیه کوم ځای کې دفن دی سمرقند په ګاونډ کې دی. د سمرقند نه 15-15 منټو په مزل دی، 24-25 کیلومیټر. ابولیث سمرقندي لوی فقیه تیر شوی دی، لوی عالم. د دې سمرقند سره د هغه تعلق. سمرقند کې موږ چې وړومبې ور داخل شو یو ځای کې مګاڼې ودر یو پارک هم ولید او د هغه پارک په خوله کې یو چبوتره وه او په هغې د پاسه یو مجسمه وه، مجسمه د کاڼي بوت به ورته وویمه، یو مجسمه وه لوړه، یو سړي بوت جوړ شوی دی په پیتلو کې، یا پیتل یا تانبه، اوسپنه هر څه چې خو ظاهر کې د پیتلو تانبې ښکاري. نو زه ورنږدې شوم چې دا مجسمه بوت خو ګناه ده، خیر هغه خلک خو په دې نه دی، خو چې دا د چا مجسمه ده او دا د چا بوت دی نو په هغې لیکلي چې دا د مرزا اولوغ بیک مجسمه ده. مرزا اولوغ بیک. نو مرزا اولوغ بیک یو تاریخي سړی تیر شوی دی. د تیمور بادشاه زمانه کې مرزا اولوغ بیک داسې و لکه دې زمانه کې چې د ساینس او د ټکنالوژي یو ماهر سړی تیر شوی. دا هغه زمانې د فلکیاتو، د نجومو، د ستورو او د دې نظام چې د انور او سپومې او ستوري د دې یو زبردست ماهر سړی تیر شوی. لکه اوس داسې یو سړی وي، اوس داسې نه پیښیږي. اوس به یو سړی دی چې هغه به د ستورو او د سپومې د دې علوم به کړي. بل سړی به دی چې هغه ته به د موسمیاتو پته لګي چې دا موسم څنګه دی او څنګه نه دی، یخ کله راځي، ګرم کله راځي، ورځې لنډې، د موسمیاتو ځان له ماهرین دي. او بل سړی به داسې وي په دې زمانه کې چې هغه ته به دام پته لګېږي مثلا چې یاره دا علاقه او دا وطن دا به په کم سیزن کې یخي، په کم سیزن کې به ګرمي. ټایمونه اوس خو ټایم ګړی ده. دی مرزا اولوغ بیک دومره ماهر سړی په هغه زمانه کې چې هغه ته د فلکیاتو، د ستورو، د سپومې، د موسمونو، ګرم موسم به کله راځي، یخ به کله راځي، او تر دې حده پورې دومره علم هغه حاصل کړی و بادشاه ته به یې وختونه خول. نو د تیمور لنګ بادشاه په زمانه کې دا د هغه یو ساینسدان به وویم ورته، یا د هغه یو لوی د ټکنالوژي یو ماهر سړی و. نو موږ په هغه پارک کې دننه چې ورلو نو د هغه میوزیم و، یعنې د هغه د زمانې چې کم نایاب او ناشنا څیزونه و په هغې کې پراته و، د هغه کتابونه پکې پراته و، د هغه کوره د ځمکې نقشه چې جوړه کړي پکې پرته وه. او یو ځای مو ولیده یو برنډه غوندې وه، په هغه برنډه کې داسې لاندې یو لښتې تللی و، پوخ
رکوټې غوندې لښتې او داسې یو فوټ بای فوټ به یا فوټ به پلن و داسې 2-3 فوټه جور به پوخ بره برنډه وه دا داسې د تلې وړاندې کوشوي او بیا داسې بره راوتی و ما دا ملګري نه تپوس وکړم او بال پکې پروت و یو غټ بال خوا کې ورسره پروت و مې دا څه شی دی وی دې به دا بال به یې په دې کې رغړاو د میرزا اولوغ بیګ او په دې بال باندې به د معلومات اخیستل دا هغه څه خپله تجربه به وه دلته به ناست و دا به یې رغړاو هغه سره پورې بیا به یې د هغې سر نه را رغړاو نو په دې به هغه څه نقشې معلومول میرزا اولوغ بیګ او دا میرزا اولوغ بیګ 1394 عیسوي کې پیدا شوی دی او په 1449 1494 کې 1451 کې دی وفات شوی دی او قبر یې کوم ځای دی موږ چې لږ مخکې لاړو نو یو شاهي مقبره وه لویه شاهي مقبره په هغه شاهي مقبره کې صاحب من د تیمور لنګ بادشاه مقبره وه د هغه ټول خاندان د هغه رشته داران دا په هغې کې دفن و تیمور لنګ او تاسو ته به دومره لږ وضاحت وکړم د تیمور لنګ بادشاه متعلق دی په 1376 عیسوي کې پیدا شوی دی او په 1405 کې دی وفات شوی دی او دی لا ماشوم و د ده استاد و علي بیګ نو هغه به د ماشومان چې روانې کوي خلک یې وایي نو دی علي بیګ دا تیمور لنګ ماشوم دی هغه وخت کې پلار یې راوغوښته وی ما په جون کې ټول ماشومان والي دي دله ما اوسه پورې ډب نه دی ورکړی ځکه ستا دا بچې چې څه کوم سبق ورته وښیم او دی واپس راشي نو د هغه سبق یاد کړي دی روانې نه کوي دی بېادبي نه کوي دی سبق پوره یادوي د دې بچي خیال دی ساته پلار یې واقعي خیال وساته د 10 کالو په عمر کې د قرآن شریف یاد کړی 10 کالو په عمر کې په دې وخت پرې ګوډو او بیا ولا خدای بادشاهي ورکړه او ډېره اوږده د حالات دي ډېر اوږده خو زه به مختصر درته ووایم د 30 کاله د خپلې زندګۍ ټول په اسلامي جنګونو کې تیر کړي دي 37 سال لګیا دي او چې کومې علاقې کافرانو قبضه کړي دي او کم وطنونه عیسایانو قبضه کړي دي او کم وطنونه هندوانو قبضه کړي دي په هغې لګیا دي 42 ملکې فتح کړي دي په خپل ژوند کې 42 ملکه او کومې علاقې فتح کړي دي ډېر مختصر به درته ووایم کاشغر خوارزم خراسان هرات د افغانستان دا ټوله علاقه بیا راغلی دي ایران ته ایران یې فتح کړی دی آذربایجان یې فتح کړی دی بغداد عراق جاس کې پکې سړی ستړي کېږي چې دغه دی نه راځي او دی په پیاده لښکر راغلی دی دا چې څومره قازقستان دی او کرغستان دی نن سبا او د هغې نه پس افغانستان دی او هرات او قندهار او ایران دی ټول قبضه کړل بیا ورپسې راغی بغداد ته عراق دی قبضه کړل او صاحب من بیا تللی دی د ملتان په لاره انډیا ته هندوستان یې فتح کړی دی میرټ او دیلی او بیا په دې هم صبر نه دی کړی نو شام ته هم تللی دی شام کې بیا حلب حمص دا علاقې د ټولې فتح کړي دي خو یو غلطي به ته کېده علاقه به یې فتح کړه کافران به یې ترې وویستل څوک به مسلمانان شو څه به یې مړه کړل خو بیا به د هغې نه ورته بلې علاقې ته نو دا یو غلطي به ته کېده چې په هغه علاقه کې به خپل د انتظام یو سړی کلک چې هغه علاقه کنټرول وساتي دا به ته پاتې کېده ایران کې چې کله حمله وکړه په ایران دې سړي نو ایران نه فتح کېده د ایران نه مخکې د علاقې چې څومره دا نه فتح کېدې دا هغه زمانه کې دا عراق او ایران یو ملک و چا نه تپوس وکړي دا ولې نه فتح کېږي دا علاقه د دې نه وړې وړې علاقې ما فتح کړې او دا لږ ځای نه فتح کېږي هغې ورته ویې دلته یو پیغمبر دی حضرت دانیال علیه السلام یو لوی د الله رسول یو الله نبی دی نو ته دا علاقه نشي فتح کولی د بیا خپل عالمان واغشتل او هغه پیغمبر قبر له لاړل او د هغه یې ډېر احترام وکړ او د هغه د قبر سره د الله نه سوال وکړه چې الله زه خو دې له د علاقه نه فتح کوم چې زما د بیا نوم اوچت شي
زما خو دا مقصد نه دی چې زما بادشاهي دې زیاته شي، زما بادري دې څوک ومني. الله زه خو ستا د خاطره، ستا د مسلمان ملک د زیاتولو د خاطره دا کار کومه. نو بیا هغه علاقه فتح شوه. نو چې فتح شوه نو په سمرقند کې ما ته چې دلته د دانیال علیه السلام قبر دی، مشهور دی دا. ما دانیال علیه السلام خو عراق کې دفن دی، تاریخ لیکي دلته سین قبر دی، راشه وبګور. نو چې زه لاړم د قبر لنو داسې دومره اوږد به و لکه بلکل زموږ دا جومات چې څونه په اوږدو 80 فوټه اوږد قبر، اوږد قبر، داسې لکه دې دیوال نه ونیسه هغه دیواله پورې، بلکې دې نه ممکن ده چې یو 70 فوټ 60 فوټ، ځکه ما چې خپله اندازه واخیسته هغې ته دننه څوک نه پرېږدي، د بار نه خلک راځي او بار برنډه لګېدلې ده، بینچونه پراتي او هلته کې په هغه بینچونو خلک کینی او خپلې دعاګانې او ذکر و اذکار کوي. د چې ورغلم ما خو منلم نه چې دا د دانیال علیه السلام قبر دی، هغې وی دا د هغه قبر دی. نو ما هغه هلک ته وایي چې هلکه دغسې خپل تعارف میلمه پاکستان نه راغلی، هغه دروازه کولاو کړي ښځه ورننوځي. نو موږ ورننوتو، نو غټ قبر و غټ داسې یو 3-4 فوټه پلین غټ قبر اوچت تر ځمکې نه، شیل مضبوط غلاف پرې د پاسه پروت یو شان، او په هغه غلاف د قرآن شریف ایتونه او سورتونه لیکلی شوي دي، او دومره اوږد تقریبا 4 فوټه خوچه پلن او داسې 3-4 فوټه د ځمکې نه اوچت او 80 فوټه یا فوټه اوږد. موږ لاړو ومو کتل، ما بیا تپوس وکړم زما ذهن خو دا نه اخلي چې دا دانیال علیه السلام قبر دا زما عقل نه دی. دا ټیک ده چې د هغه زمانې خلک اوږده دا موږ منو، خو دومره اوږده هم بیا نو، دا خو زما عقل نه اخلي. نو بیا یو عالم ما ته دا قصه وکړه، ما ته وی چې دا د دانیال علیه السلام قبر نه دی. مې ولې دا دومره خلک وله راځي او دلته کې یو جشن هم جوړ کړی دی. ما ته وی دا چې کله تیمور لنډ ایران فتح کو نه فتح کېده او بیا د قبر سره د الله نه دعا وغوښته او ایران فتح شو، نو هغه بیا دا چل وکړه چې د دانیال علیه السلام د قبر د ویښ نه لږې معمولي وکنیسته، هغه لږه خاوره راوړه، هغه خاوره یې دلته اچولې ده او په هغې د پاسه یو فردي غوندې قبر جوړ کړی دی. خلک دنیا راځي، څو خلک خو په دې نه پوهېږي، او هغه زمانه کې خو اسلام نوی راغلی دی او یا 15 کاله پرې د روس تېر شوي دي. نو نوی اسلام هلته راغلی دی، نو خلک هم د اسلام نه ناخبر دی، ټول راځي ورته او دعاګانې غواړي. او بله ناشنا مې ده ولیده چې دا قبر په غونډی دی چې لاندې کوس یو چینه ده، ډېرې ښایسته اوبې دي مزېدار، او د هغه چینې نه یو معمولي غوندې لښتې دننه په ځمکه کې پټ بوتلی دی او یو ځای کې پې برنډه جوړه کړې ده او ټوټی لګولی دی، قدرتي اوبه بیږي او خلک کاسو کیږي او سکي. نو ما لکه دا اوبه د څه دي؟ ما ته چا وی دا هغه چینه ده چې ایوب علیه السلام کوم ځای لمبلي و، مې دروغ مه وایه، هغه دلته نه دی راغلی ایوب علیه السلام او نه دلته لمبلي. یعنې خلک په دغه سوچ روان دي، کټوري پراته دي اوبه څکي، او دا د ایوب علیه السلام د زمانې چینه ده او هغه دلته لمبلي و، ما یې دروغ مه وایه. یو عالم ما ته وایي چې نه هغه خو نه ده، خو موږ اورو داسې چې تیمور لنګ د دانیال علیه السلام د قبر خوره د ویښ نه راوړو دلته کې واچوله او قبر یې پرې جوړ کړو، نو هغې سره دا چینه پیدا شوې ده او د هغې نه د اوبه روانې دي. بهر کیف ستاسو ذهن کې مې دا واچوله چې د دانیال علیه السلام دا قبر چې تاریخ لیکي چې په تاشقند کې دی یا خلک وایي سمرقند کې دی، نو دا دروغ وایي، دا فردي قبر دی. او که تاریخ لیکي چې دا هغه چینه ده چې ایوب علیه السلام لمبلې دي، نو تاریخي د غلطه خبره ده، ایوب علیه السلام دغه علاقې ته نه دی تللی. نو د تیمور لنګ بادشاه دا یو کمال و چې هغه دا ټول علاقه او دنیا فتح کړله. بیا روس ته لاړ، روس یې فتح کړ، او چین ته هم ته چین یې فتح کو، خو هغې کې بیا دی وفات شو. د هغه قبر له لاړو، شاهي مقبره ده، دنیا والا راځي، خو بره یې ماډلې جوړې کړي دي او اصل قبرونه د ځمکې لاندې دي، د هغوی دا طریقه. نو چې قبر ته ودرېدو نو سړي نه مې تپوس وکړ، لیکلي هم دي پې د پاسه، مې دا د چا قبر دی؟ وي دا تیمور لنګ، دا په یو خپګوړو د ده قاضي القضات څوک پاتې شوی دی؟ د طالبانو ته پته ده، تاسو ته پته نشته، علامه تفتازاني رحمت الله علیه دا ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی. علامه سید السند
دا د قاضیان پاتې شوي دي او دې قمقل نه به یو کار به ده کوو د چې به کوم سړی قاضي که هغه سړی به قاضي کو چې د هغه نه به د په علاقه په وطن کې لوی ملا نو دا هغه د یو مسله وه نو که بل سړی به راغی او هغه به وی چې صاحب د دې قاضي قضات نه چیف جسټس نه زه زیات مولی نو ده به ورته مناظره وکړې بحث وکړې نو که تی پړ کړې نو ابه یو که ادې پړ کړه نو ابه کوزوم تا به قاضي کو قمقل وکړ بې وقوفو دی غلط کار کړی دی نو علامه تفتازاني ډېر لوی ملا تېر شوی دی ډېر لوی عالم تېر شوی دی نو هغې قاضي القضات او چیف جسټس نو دا سید السند دا هم ډېر لوی عالم دی نو دې راغې درخواست یې ورکوي صاحب د دې قاضي القضات ما کې قابلیت ته ما ولګوه وی راځه تفتازاني سره مناظره وکړه باس دواړو چې باس یې وکړه په یو وړه غوندې نقطه کې تفتازاني غریب لږ ونښته یې ونښته نو بیا د هغې لرې که تفتازاني او د هغې په ځای دا سید السند قاضي القضات کا نو قمقل سړی د بعضې وخت کې لوی عالمي لوی مولی یو ټکي به ورته نه یاد یو مسله به تېره شوي یو خبره کې به په هغه وخت سره په ذهن کې نه بیا علامه تفتازاني غریب د دې غم د لاسه څو میاشتې پس وفات هم شو نو ما هلته تپوس وکړه علامه تفتازاني خو د چیف جسټس و د هغه قبر چاته پته نه لګېده سید السند دا خو د لوی شخصیت او چیف جسټس و قاضي القضات د هغه قبر چاته پته نه لګېده خو د ده د قبر خوا کې بیا هم پکې و ادب پکې و د قبر نه سر ته یو بل قبر دی نو زه هغه ته ودرېدم مې تا به د امیر تیمور قبر وي نو ما ته هغې وي چې نه دا د امیر تیمور قبر نه دی دا د هغه د استاذ او د هغه د پیر قبر دی او وی ده دا وصیت کړی و امیر تیمور چې ما کله ښخوی نو ما به د دې خپل استاذ په خپو کې ښخوی دا زما استاذ دی دا زما پیر دی نو زما قبر چې ما کله ښخوی نو ما به د خپل استاذ خپو ته ښخوی نو دی د هغه خپل استاذ خپو ته دفن دی د هغه استاذ نوم سید برکه دی سید برکه ډېر لوی نیک سړی تیر شوی دی او بیا عجیبه ځان له ځای خوښ کړی دی یو طرف ته د یو بل ډېر لوی بزرګ د سید عمر ورته وایي سید و د هغه زمانې ډېر لوی ولی الله د زمانې و یو خوا د هغه قبر دی او بل خوا محمد سلطان دا د خاص مشیر او ډېر نیک سړی او لوی عالم و ما ویې لکه هوښیار سړی دی یو خوا ته سر ته د لوی بزرګ ګس طرف ته بل لوی بزرګ ښي طرف ته بل لوی بزرګ نو داسې ځای کې دی دفن دی د پاسه پې غټه ګمبد دی او شاهي مقبره کې دی ښخ دی دفن زما وروڼو د بزرګانو د نیکانو خوا کې په مقبره کې ښخېدل دا هم د انسان دپاره ډېر لوی برکت دی زموږ د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه یو ځل چا تپوس وکړ ورته یې وی چې څوک دا غواړي چې د مدینه کې دفن شم یا څوک دا غواړي چې د حضرت موسی علیه السلام الله نه سوال کړی و چې ټیم یې پوره شو وی الله ما شام ته ورسوه بیت المقدس سره چې خوا کې د دفن شم نو د نیکانو خلقو د عالمانو خوا کې ښخېدل دا ځان له یو خبره ده نو شیخ الهند صاحب نه چا تپوس وکړه چې د نیکانو خوا کې چې سړی دفن شي دله د هغې نه څه فایده شته دله څه فایده ده دا انسان خو خپل عمل پکارېږي هغه ورته غږ ونه چپ پاتې شو څو ورځې پس هغه شاګرد لګیا دی شیخ الهند ته به بوځې وایي نور کسان هم نستی دې خوا شاته مخکې رستو او دې ناستې منځ کې به بوځې وایي نو شیخ الهند هغه شاګرد ته وایي وی دا به بوځې چا ته وایي وی صاحب تا ته وه بل چا ته خو نه وی نه نه صاحب صرف تا ته وه وی دا هوی دې خوا اخوا په دې نورو لګي که نه لګي وی او په دې نورو خو لګي وی خو تا ته واقعي دا هوا دې اخوا په دې نورو باندې لګي وی اوس تا مسله حل شوه پوه شوې که پوه نه شوې تا چې څو ورځې مخکې ما نه کوم تپوس کړی و چې د نیکانو خلکو قبر سره خوا کې ښخېدل دا څه فایده لري که نه لري دقه یې فایده ده په بوځې وی ما ته یو خوا بل خوا دې خلکو ته هم فایده رسېږي دغه رنګې دا نیک سړی دا عالم دا بزرګ په ده چې د الله رحمت نازلېږي نو هغه د رحمتونو څه ناسه جلکې خو شاته هم خورېږي دې وجې نه خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړه بلکې
حضرت عبدالله ابن عمر ته وایي چې کله ولګېده په هغه خنجر باندې او کور ته یې یوړو او وینې ترې روانې دي او د شربت یې وله ورکه د اوسکو شربت جوس نو چې خوله کې یې ورواړو نه ترې په خېټه وتل پوه شو چې اوس خو زه وفات کېږم دا خو زما بیماري د اخرې ولاړم نو عبدالله ابن عمر ته وي بچې خوله کې مې یو ارمان دی یو ارمان اسم نشته یو ملګري ورته وایي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه و د عمره تا خو د رسول الله مبارک سره ډېر بهترین وخت تېر کړی دی هغه سره جهادونه دي کړي او چې کله د دواړو جهانو سردار د دنیا نه ته خوشحاله ده نه تللی دی عمره خوشحاله دی هغه نه پس د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ژوند تېر کړی دی هغه سره د ښه وخت تېر کړی دی او چې کله هغه هم د دنیا نه ته حضرت ابوبکر صدیق نو تا نه خوشحاله تللی دی او بیا د خپل وروستو د عدل انصاف حکومت وکړو بې انصافي دې نه ده کړې مسلمان له دې خیر ورکړه او ډېره لویه علاقه دې فتح کړه مسلمان له دې ورکړه الله اکبر څه ورته وایي وی افسوس افسوس بېشک چې رسول الله مبارک سره ما ښکلی ژوند تېر کړ او ما نه خوشحاله تللی افسوس چې ابوبکر صدیق سره مې خپل ژوند تېر کړ او ما نه خوشحاله تللی دی خوړه کې ویمه چې که دا زما سر په سر شي نو ښه به د خدای نعمتونه هم په ما ډېر او ما خدای فضل هم ډېر کړی دی نو که دا نه زما شي نه په ما شي سر په سر خو چې مې خدای ونه نیسي نو عبدالله ابن عمر ته بچي یو ارمان مې پړه پاتې دی هغه ارمان مې دا دی چې د رسول الله مبارک سره خوا کې دفن شم یو خوا حضور پاک دی بل خوا حضرت ابوبکر مرګری مې دی او ته بابا لاړ بشم د عایشې نه به تپوس وکړم صدیقې نه ځکه کوټه خو د هغې دی بچې ورشه تپوس دې وکړه عبدالله ابن عمر چې راغی عایشې صدیقې ته وایي ای بابا مې راولېږل ما غریب یې ژړل سترګې په اوښکو نه پاکولی او دا مې ارمان دی پړه چې زما دا قبر د حضرت ابوبکر صدیق او د رسول الله مبارک په خوا کې شي عایشې ورته وایي دا خو ما ځان له خوښ کړی ما یو خوا به مې خاوند دی بل خوا به مې پلار کوټه زما ده زه چې عمر یې غواړي قرباني ورکوم هغه له مې ورکړ ما یو څه د نورو ملګرو سره چې کم د مسلمانانو میندې دي بیبیانې دي امهات المؤمنین هغې سره مې په عام قبرستان کې دفن کړي اوهو دا هغه عایشه صدیقه ده چې یو ځل صفت کوي خپل خورایي صفت کوي نو عایشه صدیقه څه وایي هغه وایي ارمان لو کنت نسیم که زه داسې وی چې یېره په تېره وی نو چا یادولم نه څه جړل به عمر صاحب له چې ابن عمر راغی عبدالله ابن عمر زوی وی بچې څه دي در سره څه پیغام دې راوړه وی چې ستا د اړه ارمان کوم هغه خدای پوره کړ وی ښه بچې دې وخت کې خو زه دغه یم جمدې یم و چې کله مړ شم زما کټ یو څه دوباره ترې تپوس وکړې هسې نه دې وخت کې زما نه حیا کوي او پړی نی دوباره ترې تپوس وکړې نو بیا دوباره چې تپوس وکړو نو مې بس کنه مې ولقبه حضرت عمر صاحب ولې د رسول الله مبارک خوا کې ځان له ځای خوښ کړ د حضرت ابوبکر صدیق په خوا کې خو د یو رسول الله مبارک خو پرېږده هغه خو د نور او د سپوږمۍ نه زیات رڼاګانې د الله د رحمتونو برکات دي خو پرېږده د هغې خوا کې دفن خو زه یم چې الله اکبر عمر خو ځان له سړی ابوبکر ځان له سړی نو ما وی چې امیر تیمور کوم ځای ښخ د بزرګانو په دا میاس کې ښخ دا مخیارتوب د ده یو بل قبر دی پکې په سمرقند کې د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه زوی دی قسم ابن عباس غټه مقبره کې د هغه دفن دی او قبر یې ښخ دی او دا قسم څوک و د رسول الله مبارک د تره زوی دی د حضرت عباس زوی دی او د مختصر ټکې به درته دونه ویم چې دا هغه صحابي دی چې رسول الله مبارک کله وفات شو او غسل یې ورکو نو منګي به ډک ډک د اوبو د راوړل
صرف یو څو کسان د هغې په غسل کې شریک وو، یو پکې دا و حضرت قسم. تاسو اندازه ولګوئ چې د سعودي عرب د مدینې نه ځه دونه مزل دی، او بیا د هغې نه راځه عراق ته، ایران ته، هرات، قندهار، افغانستان، کابل، او بیا زه ورپسې د نیر نه پورې د سیند نه ماوراء النهر او بلخ او بیا سمرقند او دې علاقو ته د دین د خدمت دپاره سفر یې کړی. زه حیران په دې یم چې دا علاقه په دین څونه آباده وه. امام ترمذي رحمت الله علیه دغلته دفن دی ازبکستان کې. د سمرقند نه تقریبا 5 غنټې مزل یې وته. ترمذ امام ترمذي پیژنې څوک و؟ د رسول الله مبارک دا حدیث هغه کتاب یې لیکلی چې هغې ته خلک نن سبا ترمذي شریف وایي. جامع د امام ترمذي، سنن د امام ترمذي. او صاحب من امام ترمذي څومره لوی سړی دی، د هغه م یو بوټی واوره. نوم یې دی محمد، د پلار نوم یې دی عیسی، د نیکه نوم یې دی ثورا، د نیکه د پلار نوم دی موسی. او په ترمذ کې یو ښار دی بوغ ورته وایي، بوغي ورته وایي، بوغ. هلته دی دفن دی په 209 کې دی پیدا شوی دی، 209. او په 201 کم اتیا کې 279 کې دی وفات دی. د امام بخاری شاگرد دی، د امام مسلم شاگرد دی. نن سبا د کتاب ترمذي شریف ته ډېر لوی اهمیت دی. زموږ په دیوبند کې دارالعلوم دیوبند کې چې شروع کوي هغوی د دورې شروع کوي د ترمذي شریف نه کوي شروع په ختمه او ختمول په بخاري کې. او زموږ په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې هم دا یو رواج را روان دی چې هغوی شروع د بخاري شریف په کتاب نه کوي، د ترمذي په کتاب. یاره ده چې کم خدمت کړی دی. اوهو امام ترمذي د دې احادیثو مبارکو دپاره د مکې، مدینې، مصر، شام، کوفه، بصره، خراسان د دې ټولو سفر یې کړی. حافظه والا خدای ناشنا ورکړی و. نو دا حدیث به یادول، داسې حافظه الله ورکړې وه چې یو عالم و، د هغه یو 2 کاپۍ د سره پرتې وې د احادیثو، چا نه حاصلې کړې وې. دته پته ولګېده چې هغه مولانا صاحب خو دلته راغلی دی، هغه شیخ الحدیث د حدیث استاد. به د ورمنډه کړئ چې ودرېږه چې ورسره ملاقات وکړم. دا خو ما د هغه ما سره پرتې دي، خو د بل چا په واسطه بالذات به واورم. دې ته زموږ طالبان سند عالیه وي، سند به مې عالي شي اوچت شي. یا هغه مولانا صاحب له ورغی، هغه ته یې ویل چې صاحب ما سره ستا یو 2 کاپۍ دي د احادیثو، نو که مهرباني دې وکړه ما ته دې واورول، نو زه به ستا نیغ په نیغه شاګرد شم. راوړه کاپۍ، ګوره دې درته وایم، راوړه. د زر هغه خپل دغه کولاو که چې کاپۍ راوویستې، نو دې غریب تېروتی و، د دې استاز کاپۍ نه وې، د بل استاز کاپۍ په تېر کې راغېستې. اوس که ورته وایم چې دا خو زه تېروتی یم، د بل استاز کاپۍ دي، نو دې خفه نه شي او نه د سره دونه وخت شته. وی کاپۍ دې راوویستې؟ وی یو صاحب راومې ویستې. وی غوږ ورته کېږده. استاد خو یې دا خیال چې دا د ماغه دي، د دا کاپۍ داسې ځان ته ونیولې. اوس هغه لګیا دی حدیث وایي، دې د قصده ګوته ګرځئ حدیث وایي 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 وایي. ناګهان د استاد پې نظر شو، وایي داسې دی ما سره ټوکې کې، په ما د حدیث د دنیا ووې، نو ته خو په دې کاپۍ لګیا سې ګوته ګرځئ، دا څه کې؟ وی صاحب غلطي شوې ده. څنګه غلطي؟ وی ما په تېر کې پردی کاپۍ راغېستې. وی زه دې ستړی کړه، په ما د بلا ګنټې د رسول الله مبارک احادیث ووې، نه دې ولیکل، زما هغه نشته، نو زه دې هسې ستړی کړم، ټوکې را پورې کې. وی صاحب یاد مې دي، تا چې څه ووې ما ته یاد شو. وی ووایه نو چې هغه استاد ورته کوم سبق ویلی و، نو د اول نه اخره پورې ورته هغه 2 کاپۍ په یاد ورتېرې کړې. نو استاد ورته وایي دا دې مخکې یادې کړې وې که اوس؟ قسم د الله په ذات چې دا اوس ته ووایي ما په دغه وخت یادې کړې. یو بله واقع هم پېښه ده، د په سفر کې روانو، سفر کې قافله کې چاوي فلان کې شیخ صاحب دی محدث،
او دا کم دی هغه دی د ورمنډه کړی وی حضرت ما ته حدیث ووایه ورشه قلم او کاغذ راوړه اتفاق ته وګوره چې دی راغی قلم کاغذ یې وکته نو صحیح نه وه پاڼې خو شته قلم شته خو صحیح نشته د قصد قلم راواغېسته او استاذ ته وی جی وایه وی لیکه وی ښه د قلم راغشتی دی او په هغه کاغذ هسې د قصد ته ګرځئ استاد لګیا دی حدیث ورته وی 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 او د قصد هغه ګوته قلم په هغه تشه مشوڼۍ کې وردننه کړي او لګیا دی چې استاد وکتل داسې نظر یې واچو کاغذونه تش پراته دي ام ورته غصه شو یا ما تستحیي مني ما له تا حیا نه راځي زما د سپینې ګیرې ته ګوره نیکبخته په سپین کاغذ ګوتې ګرځې زما د ګیلټي وخت ضایع که او ته هسې دې ستړي کړم وی صاحب قلم دوات نور صحیح نه وه نو بس ما څه کړی وې نو یې په ځای ستړی کولم ولې وی صاحب یاد مې کړله وی څنګه دې یاد کړل وایه نو چې هغه استاد ورته څومره حدیث ویلي نو فرفر یې ورته تېر کړل د دې نه یو ناشنا درته وویم زموږ کتابونه د یو بله واقعه لیکلې ده تاسو وایئ چې خدای دا لاسینګ سړی و په سترګو ړوند شوی و اخر وخت کې حج لته نابینا دی بلکل په سترګو ړوند بشیر جان غوندې دی خو پیدایشي ړوند دی هغه نابینا دی هغه په سترګو اخره کې ړوند شو حج له روان دی په اوښ سور دی قافله روانه ده چې یو ځای ته قافله ورسېدله نو دې امام ترمذي سر ټیټ که داسې په اوښ سور سر یې ښکته که چې ښکته یې که اوښ روان دی چې لږ ساعت تېر شو نو سر یې راوچت که شاګردان ورسره وی صاحب دا سر دې ولې ښکته که او بیا دې اوچت که څه چلو بیمار یې څه چلو وی نه دلته ونه نه وه څه ونه او که دلته ونه وه که نه ما ځکه سر ښکته کوي ونه کم ده بس قافلې ته وی ودرېږې زما حافظه کې فرق راغلی دی دا خو که زما حافظه خرابه وي خو د رسول الله مبارک احادیث ویمه دا خو ما هغې کې ډېره غلطي کېږي نو قافله کې ټول شاګردانو لوی عالمو دوستان دي قافله ودرېده وی ولې صاحب وی زه چې کله په سترګو روغ ومه او حج له به په دې لاره تلم نو دلته یو اونه وه د هغې یو خرام په دې لار راښکته شوی و غټ خرام نو چې څوک به پیاده تلل د هغه سر به ورسره نه لګېده او چې څوک به په سورلی و په اوښ یا په اس د هغه سر به لګېده نو موږ به دلته سر ټیټ که چې هغه خرام سره هم سر ونه لګېږي دلته ونه وه او تاسو خو وایئ چې اونه نشته دی نو لکه چې د ما حافظه کې فرق راغلی ودرېږې معلومات اخلو نو خوا کې ورسره کلي و د هغې بوډاګانې راوستل ورته یې وې دلته چې ته ونه وه او کم ځای وه که نه زموږ د استاد خو داسې وی وی او وه وی کم ځای وه نو چې کم ځای امام ترمذي سر ښکته کړی و هغې راغله ګوته یې کېښودوی دقه ځای ونه و د هغې خرام ښکته و په دې لار باندې چې څوک به په لاره تلل نو سر به جنګېده په اوښ بیا په اس چې سواره به نو سر به یې ټیټه و اوس زړه شوې ده هغه اونه نو پرېوتې ده زړه شوه زول سیدې وغورځوله نو ته خپله سوچ وکړه چې یو سړی روغي او په یو لاره ځي او بیا ړوند شي او په هغې لاره ځي او هغه ته دا پته لري چې دلته اونه و او خرام یې په دغه راښکته و په لاره د دې نه مضبوطه حافظه بله کېدی شي نشي کېد دا زموږ بشیر جان دی دا په سترګو نابینا دی مثلا درته ووایه چې دا د مخامخ دلته کې دا پلان کې شی دی د یو پورې لاسه مو جنګوي کټ دی او بیا ته یې کټ لرې که ورته یې په دې لاره لاړ شو د کټ هغه ځای معلوم که دا خو واقعي چې لوی تپتازاني دی دا خو واقعي چې پوره د قیانوس ته زمانې دی والله که دی هم معلوم کړی شي بچې جانه معلومولی شي نشي معلومولی دا الله دغه زمانه کې خلقو له مضبوطې حافظې د دې قرآن او د پیغمبر د حدیثو له برکته ورکړي دي د دې قرآن د خاطره د رسول الله مبارک د حدیثو د خاطره د حافظې خدای پاک دې خلقو له ورکړي یو سړی و د هغه نوم و قتاده تابعي دی په سترګو ړوند دی او سینګ ړوند دی مادر ذات پیدایشي نابینا لکه څنګه چې زموږ بشیر جان دی الله یې دله د دې په عوض کې جنتونه ورکړي بشیر جان په موږ ډېر ګران دی معذوره دی دا شکر درته زه وایم بشیر جانه ته خو د خدای شکر ادا کا چې تا له خدای پاک د رسول الله مبارک نعتونه په زړه کې اچولي
او ته لګیا او د پیغمبر مبارک صفتونه کې که دا دې نه وي نو بیا به دې څه کول؟ بیا به په سړکونو پېښور کې ګرځېدې او خلکو ته به دې لاسونه نیول او ویې به چې خدای مو بخښه نابینۍ مو وړوندې ما سره امداد وکړي. سوال به دې کوو. د رسول الله مبارک د نعتونو د برکت نه الله تعالی هغه مقام درکړی دی چې مولیان دې مخکې نشي ودرېدی. دی خو جلالي سړی دی خو چې ما په جوش کې راشي بیا مولیان هم ترې تښتي، خلک یې لحاظ کوي که نه. خو چې کوم عالم تقریر کوي او د نعت ټیم پکې راغی وی خدای خیر پکې واچوي، دی هلته ورته ورپاسي وي کوزېږي که نه کوزېږي. نو وروره ته خو ځان له دمدمې خو که یو غرض دی ورکه سړي له لاندې ساه وباسې خامخا به کوزېږي. خلک یې قدر کوي، عزت علما قدر کوي، احترام کوي، عزت کوي. د دې وجې نه چې دی معذور هم دی، اواز هم ښه دی، د رسول الله مبارک مداح دی. او زمونږ خو یار زه درته وایم زما په ټوله دنیا کې زما دقه یو ته مرید بل مې نشته. دی وایي زما په بیړه دنیا کې هم ته یو پیر بل مې نشته. واقعي په باران کې، په زول کې، په طوفان کې، په سیلۍ کې هر وخت دی راځي او زموږ د دې بیانونو خدمت کوي. دا نه چې زموږ بیانونه دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدل، الحمدلله دا د دې نابینا د دې بشیر جان برکت دی. خدای دې خوشحاله کړي. بهر کې زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې دې په سترګو ړوند دی اوس پیدایشي ړوند. نو دې به ته د سعید ابن مسیب مجلس ته، سعید ابن مسیب بل یو تابعي دی ډېر لوی عالم، نو دې به ته نو د هغه نه به یې تپوسونه کول د حدیثو. هغه به ورته حدیث ووایي. یو ورځ ناستو ما ته حدیث ورته ووایي، په سبا بیا لاړ، په بل ورځ بیا لاړ، ابه لږ یو حدیث به وي، بل ورځ یو څو ورځې تېرې شوې هغه ورته وایي یا اعمه حفظت شیئا ام لست دې یاد هم کړل او که زه دې هسې ستړی کړم. څو ورځې سهار راځې او زما نه حدیث اورې نو ته خو ړوند دې څه دې یاد هم کړل که هسې دې زه ستړی کړم. وایي صاحب یاد کړي مې دي. وایي وایه ما څه ووایې نن نننی سبق لږ ګردان کړه. وایي نننی ووایم که د لومبۍ ورځې ووایم؟ وایي ښه ده د لومبۍ ووایه. د لومبۍ نه یې ورته شروع کړه سألتک عن کذا فقلت لي کذا، ما درنه دا تپوس وکړه ته دا ووایې، بیا دې دا ووایي، بیا دې دا ووایي، بیا دې دا ووایي. او په دې منځ کې به یې وې وسألت عن الحسن، حسن بصري نه مې پکې تپوس کړی، پکې دا خبره کړې ده چې د یو څلورو پنځو ورځو سبق یې ورته ورګردان که په هغه ترتیب چې په کوم یې ته اورېدلی و. نو سعید ابن مسیب ورته وایي مسیب وایي ارتحل یا اعما فقد نظفتني، ړونده ځه اوس په مخه دې ښه مونږ خو دې نچوڼ کړو. دا حافظه دا شیخ الحدیث یو ځل کور کې ناستو، یو سوالګري سوال وکړ، خیر راوړی خدای مو بخښه. نو ده په یو د لرګي جامو په هغې کې شی واچو سوالګري لی ورکړ. سوالګري خو دې ړوندو هغې د ظالم بچي د جامه مو تختاو لا بس زمانه تېره شوه، کلونه تېر شو کلونه. نو په مینا کې دی اوس ناست دی، یو سوالګري وی خیر راوړی خدای مو بخښه، د ده خوا کې روان د کلک د مټه ونیوه. وی هغه د لرګي جام والا خو به نه وی یم او مغه یم وی. څو کاله پس د اواز نه پېژندلو. زما وروڼو اصل خبره دا ده چې دغه علاقه یو زمانه کې د علم مرکز و. امام ترمذي، امام بخاري غوندې شخصیات پکې تیر شوي دي. ترمذ زه خو لاړلی شم د هغه قبر ته، ځکه چې ما تپوس وکړو نو قبر ته یې ما ته وایي د تاشقند نه کم از کم 8 ګنټې مزل دی. یاره مې ځمه هر څنګه چې ریل ګاډی هلته کې ریل ګاډي ډېر تیز دي، بلکې هلته یو بل نظام دی. په تاشقند کې میټرو چلیږي، انډرګراونډ ځمکه کې لاندې، او ځمکه کې لاندې چې کوز شي نو میټرو چلیږي. پکې ناشته میټرو ده، حیران بشي، ټیشن دی پکې. بس هغه یو 2 منټو له ودرېږي او خلک ټکټ په مخ کې هلی چې ورکوزېږي ټکټ به اخلي. بس بیا ټکټ کلینډر پکې نشته چې څنګه ودرېږي بس ورو بخېږي. او هغه ډرایور دونه تجربه کاري چې خلک څنګه کوشي اوس په یو منټ کې بخېږي او کوزېږي به بس. څوک کوشي او څوک ورخېږي چې وروخېږي بس دروازې اټومیټک بند شي او دې روان شي. یو 4-5 منټه کې دومره سپیډ کې رواني بل ټیشن ته ورسي. هلته اعلان وکړي هغې په هغه ازبکۍ کې چې پلانکي ټیشن ته کسان ودرېږي، مونږ به ودرېږو. نو هلته ودرېږي نو بس دروازې اټومیټک کولو شي، نو خلک دې څوک کوشي او څوک په طرف خېږي. او دونه ښه خلک دی. مونږ چې په یو ټیشن وروختو که نه ما هغې کې هم چکر و.
چې څنګه وروختو هلکانو چې مونږ یې څنګه ولیدو مونږ لا ختلي نو چې مونږ ته یې سیټونه پرېښودل او په خپلو درېدلې دلته کښېنه. ډېر احترام پکې ډېر زیات دی. ایرپورټ کې خو دلته پلین کې به ودرېږي که نه، که د زماني بوډا هم وي خو څوک چاله نمبر نه ورکوي، هر سړی په خپل لین. قسم په الله چې مونږ ورورسېدو په ایرپورټ ودرېدو نو زمونږ نه یو 4-5 هلکان مخکې ولاړو، هغوی زر وروستو شو مونږ یې مخکې کړو. دونه احترام دی پکې. میټرو بیا څه ده، په ځمکه کې لاندې سورنګ دی، سورنګانو کې رواني، صرف ټیشن دپاره ځای کولو پرېښی دی. نو ما بیا ورته وی چې یو بله میټرو هم شته، وایي کوم دی؟ وایي هغه د دې نه لاندې ده، د دې نه لاندې ده هغه میټرو. مې زمونږ خو خدای دې پکې خیر واچوي سړک چې جوړېږي نو 15 کاله 6 کاله د ګاډو هم تبه وکړي، د خلکو د جامو هم تبه وکړي، خلک هم رنځوران کړي، او چې سړک جوړ شي نو 2 کاله پس هغه بیا رواني. او اکثر په پول ګاډي نه ورغلي چې وغورځېږي لاندې. دې ته نظام وایي. په ټول تاشقند کې دا هم واوره، په ټول تاشقند کې په هر کور کې، په هر هوټل کې، په هر غسلخانه کې، په کور کې، په هر باتروم کې ګرمې اوبه به چلېږي په پیپونو کې. بلکې هلته خو یخني په دې ورځو کې واورې غورځېږي، د اوسپنې چتونه دي. نو هلته کې په کمرو کې د هیټرې لګېدلي، خو د ګیس هیټرې نه دي، د چوله نه ده، د دغه ګرمو اوبو هیټرې دي. هغه یې داسې مخصوص هیټرې جوړې کړي چې هغه ګرمې اوبه کې تاویږي، نه هغه ګرمو اوبو سره کوټه ګرمېږي. غسلخانه کې هم دغه لګېدلی دی، په برنډو کې هم دغه لګېدلی دی، هغه ګرمې اوبه خوټ کېدلې اوبه پکې تاویږي، هغې سره کوټه ګرموي. وایي لکه دا اوبه څوک کوم ځای ګرمېږي؟ وایي دا حکومت انتظام کړی دی، په ټول تاشقند کې په ټولو کورونو هوټلو کې دقه ګرمې اوبه روانې دي. خدای چې حکومت یې په څه ګرموي، او دا په دې ټولو غسلخانو کې چلېږي. دی ناشنا دی ده. او د سکو اوبو یاره پکې نشته، هغه خلک د بوتل اوبه څښي، پته نه لګي یا به پکې وي یا به نه، خو د بوتل اوبه عام خلک په هغې کې څښي. نو صیبه حدیثو ځای دغه و، د فقه ځای دغه و، لوی لوی فقهای کرام دغه هلته پاتې شوي دي. او ورسره د تصوف ما درته مخکې ذکر کړی و، د تصوف مقام دقه هندستان ته که تصوف راغلی دی او خصوصا نقشبندیه سلسله راغلی ده، نو دا د دغه علاقې نه راغلی ده. ما تاسو ته قصه کړې ده په لومبۍ جمعه کې مې درته، که په دویمه جمعه کې مې درته ذکر کړی چې دا دغه ځای نه نقشبندي سلسله راغلی ده. او په هندوستان کې بیا خواجه باقی بالله صاحب، شیخ احمد سرهندي، مجدد الفسانی، خواجه محمد معصوم، خواجه سیف الدین، مرزا مظهر جان جانان او شیخ غلام علی رحمهم الله، دا د هغې علاقې د سلسلې مریدان. احادیث د هغې علاقې نه، فقه د هغې علاقې نه، تصوف د هغې علاقې نه. لیکن افسوس چې نن په هغه علاقه کې سر نه بغیر د نوم د ایمان او د اسلام نه بل هېڅ شی پکې نشته، هېڅ نه لري خبر. ټول جنکۍ او ښځې دومره ده چې په سمرقند کې لا مې مشرانې ښځې جنکۍ نه، مشرانې مې ولیدلې چې یاره هغوی اوږده اوږده کمیسونه اچول، بس لاندې پاجامه ده خو بره اوږده کمیسونه، جنکۍ ټول په پتلون کې ګرځي او په کوټونو کې ګرځي، هلکان ټول په کوټ کې ګرځي، پتلون کې ګرځي، مولا په کوټ او په پتلون کې ګرځي، نه د مقتدي ګرشته او نه د مولا ګرشته، هېڅ هم نشته. شراب کونه مکمل، صرف قانونا پابندي ده چې یاره د 1800 د 1400 کالو نه پس کم هلک به شراب نه څښي، خو هغه پابندي برای نام ده. او د 11 بجو نه پس مې واورېدل چې کلبونه هم کولوي، بیا خلک ځي په کلبونو کې سندرې ګانې هم اوري، شرابونه هم پکې څښي، او چې څه یې خوښه یې هم پکې کوي. تپوس به وکړي چې ته مسلمان یې او الحمدلله مسلمان یې، کلمه نه راځي. مونځ څه ته وایي پېژنم نه، پیژنم نه. روژه پته نشته روژه څه ته وایي. قرآن شریف، اوهو قرآن شریف څه شی دی پته نشته. څنګه ځان ته مسلمان وی؟ یاره زما نیا وه یا مې نیکو، او د انقلاب نه مخکې هغه وایي چې زما پلار مسلمان و، بس د وروسته انقلاب نه مخکې هېڅ هم نشته، هېڅ خالي ده، بلکل دین پکې نشته، پرده پکې نشته. دومره ده چې دا حیا پکې شته، د خلکو مخکې لږه حیا کوي، صفۍ پکې
ډېره زیاته ده زبردسته صفایي ده پکې او قدر پکې د مشر شته پیسې سپکه ده د پاکستان 1 روپۍ د هغې 80 روپۍ تقریبا غربت هم پکې دی لیکن زما وروڼو بنیاد د خبرې ده چې هغه وطن چې د علم او د دین مرکز و هیڅ هم پکې نشته دا نن دا شی زموږ په ټولو اسلامي ملکونو کې دا شی روان دی خفه کېږه ما نن اغیار لګیا دي په دې ټولو اسلامي ملکونو کې د هغې کوشش دا دی چې همدغه چل به سره وکړو صرف په نوم به زه ځان ته مسلمان بیم بس نه به مونځ پېژنم نه به روژه پېژنم نه به زکات پېژنم نه به حج پېژنم او چې کوم ځای کې زما د دین مرکز دی چې مدرسه ده هغې ته به په سپک نظر ګورو او چې څوک ما ته دین ښیي چې هغه ملا دی او عالم دی هغه کې به نقطې راوباسم مړه دا ملا خو هغسې دا مدرسه خو داسې دا ټیک ته بلکل په 100,000 کې به یو مدرسه ټیک ته چې او په معیار د دین نه برابر په 150 کې یو ملا به وي داسې چې هغه به په معیار د علم او د دین نه برابر نو خو شته کوم ځای نه شته په 150 هلکانو کې به یو داسې وي چې هغه به تبلیغ لمزي خو د تبلیغ په اصولو به نه برابر په 110 پیرانو بزرګانو کې به یو داسې وي چې هغه به ځان ته پیر او زبرګ هم وایي خو د پیرۍ او د تصوف په معیار به نه برابر دا خو کېدی شي ولې نشي کېدی زمینداران ټول یو شانتې دی نه تاجران ټول یو شانتې دی نه دوکانونه ټول یو شانتې دي نه نو مولیان هم ټول یو شان نشي کېدی مدرسې هم ټول یو شان نشي کېدی خو دا به منې چې قرآن او سنت خدمت نن په دې زمانه کې مدرسه کوي او د دین او د پیغمبر مبارک میراث نن په دې زمانه کې ملا په لاس کې اخیستی د رسول الله مبارک مقصد څه دی هغه د راتلو مقصد لږ معلوم که که نه انما بعثت معلما د دې له لېږلی شم چې خلکو ته دین وښیم تا دې په خدای قسم یې رښتیا ووایه تا ته دا ښکلی عقیده او د عمل دا څوک درته ښیي ملا درته نه ښیي دا د هغه مشن ملا په لاس کې نه دی اخیستی پیغمبر مبارک چې وایي د جنت لاره څه وایي من سلکه طریقا یطلب فیه علما څوک چې په هغه لار چې په هغې کې د علم طلب کوي طالب العلم ته وایي طالب العلم ته سهل الله به یا بل ځای کې سهل الله له طریقا الی الجنه الله به دې طالب ته د جنت لاره کوله وکړي او پیغمبر مبارک وایي زه خو نه وایم چې دې طالب العلم ته ملا خو دا پرېږده وه چې کوم له علم نه دی کړی او طالب دی رسول الله مبارک قسم په الله چې رسول الله مبارک وایي قسم مې درته وخوړ چې په اونو کې په دریاب کې کمان او په سوړو کې میږي ورته دعاګانې کوي او رسول الله مبارک فرمایي قسم په ذات ته خدای چې دا د پیغمبر مبارک وینا ده زموږ په روایاتو په سندونو په اعتبار د قسم خورم چې رسول الله مبارک فرمایي چې طالب العلم ته فرشتې وزرې خورئ صاحب د مرقات یو واقع لیکلې ده یو عالم به خلکو د درس کو پخپو شلو یو شاګرد ته تپوس وکړه چې دا پخپو پیدایشي شلې وی نه وی دا ولې شل شوی وی دا حدیث مې وکته چې فرشتې وزرې غوړئ طالب ته وی ما لاسې خندا غوندې راله وی ماسې د ټوکو نه وي چې اوس خو به دا وزرې وله مونږ ماتې کړو ټوکه غوندې مې لره وی اقا ساس سره مې دا خپې شلې شوي د طالب دا مقام دی د استاز به څه مقام د عالم به څه مقام ولې وروڼو ځکه د پیغمبر مقصد دقه دی چې قرآن خلکو ته ورسي او د قرآن تشریحات د حدیثو په شکل کې د سنتو په شکل کې خلکو ته ورسیږي او د قرآن مسائل نن د فقه په شکل کې خلکو ته ورسیږي هغه خدمت نن په مدرسو کې کیږي هغه خدمت نن علما کوي هغه خدمت نن د دین طالبان کوي لیکن مونږ هغه سپک کړي دي ولې یو کس به چې ته غلطي کړي هغه ته ګوته نیسو ټول په هغې بدنامه یو مدرسه کې به چې ته غلطي هغې ته ګوته نیسو ټوله په هغې بدنامه یو طالب دوه طالبان به چې ته غلطي کړي هغې ته ګوته نیسو ټول پې بدنامه دا دانش او هوښیارتوب نه دی جي دا خمقلتوب دی دا هوښیارتوب نه دی ورشه دین نه خلکو لوبې ټوکې جوړې کړې نن بیا په یو سړي په فیسبوک وګوره نن یو سړي بیا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او را روان دي تاسو ته پته لګي چې دا څوک سوشل میډیا ګوري دي ته پته لګي غټ غټ سر یې دی او غټ ماته چا وښود غټ غټ سر یې دی غټه غټه ګیرې ده نوجوان هلک دی ځای را نه دی معلوم چې کوم دی څوک وي هالینډ کې دی څوک وي جرمني کې دی ځای نه دی معلوم او هغه صفا الله شاهد دی ما پخپله واورېدل وایي زه د خدای رسول یم وایي زه رسول یم احمد عیسی وایي زه رسول یم وایي
زه وی پیغمبر یم وی قرآن کې زما پیشنګویي راغلی دی او بیا د پیغمبرانو نوم دونه په سپک اخلي چې د حد نه وتی هغه وی څوک وی چې رسول الله هم نه وی صلی الله علیه وسلم هم نه وی څوک وی چې د محمد نه پس بل پیغمبر نه راځي اردو کې لګیے یہ کون کہتا ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا رسول نہیں آئے گا یہ جھوٹ ہے وی دا دروغ دی وی او دا وی محمد خو دې خلکو پیغمبر د سره نه دی عیاذا بالله صلی الله علیه وسلم او وی چې څوک ما نه مني دا الفاظ دي چې څوک ما نه مني ګوره د پیغمبر نوم سره علیه السلام هم نه وی د موسی د قوم په شان تباه بشي د هود د قوم په شان تباه بشي د لوط د قوم په شان تباه بشي وره یعنی نن زمونږ دنیا مسلمان کم ځای ته پاتې شو کم ځای ته مسلمان پاتې او مسلمان میچنې بل ځای ګرځي ورشئ وګورئ تاسو ځای په ځای د پیغمبر پورې هتک کېږي ټوکې کېږي خنداګانې کېږي هالینډ ته وګوره د پیغمبر خاکې جوړېږي او زما خپل مسلمان د رسول الله مبارک امتي هم نن په دې چالونو کې پروت خدای ته وګوره زما روم یو خبره ذهن کې واچوي زه د سیاست خبره سره په دې سټیج نه کوم نه مناسبه ده زه دا درته وایم چې خدای مخکې کې رسول مخکې او لیډر رستو خدای او رسول مخکې او پارټي رستو کوئ خپلې پارټۍ کې څه خوښئ د دنیادارۍ پارټۍ مو دي هغه چې ستاسو څه خوښئ هغې کې خو هم زموږ نه منئ څه هم خوښئ کوئ خو مهرباني وکوئ چې کله هم د رسول الله مبارک د ذات خبره راشي او د قرآن خبر راشي او د پیغمبر او د خدای خبره راشي نو هغې کې بیا لیډر به خپل کار کوي پلار به دې خپل کار کوي او تره به دې خپل کار کوي او قوم به دې خپل کار کوي پارټي به دې خپل کار کوي ابه مخکې یو او که ته وایې نه دا داسې ته د لیډر دپاره په هغې کې تعویلات کوې نو ایمان کې د خطره ده بیا احتیاط پکې په دې مسلو نو نن دنیا لګیا ده د اسلام او د دین خلاف بهر کې دا خو مې دا ازبکستان سفر و څه بعضې حالات پکې د دین او د اسلام و مې درته ذکر کړل او یوه خبره دلته کې څه مړي شوي دي ما ته خو پته نه وه چې څوک مړه دي ایسیزو نجیب حاجي صاحب اوښې وفات شوی دی پېښور کې دلته مونږ له مانځله به راته که نه حاجي صاحب ډېره موده وشي او کال وشو چې نه دی راغلی ډېر نیک سړی ډېر ښه سړی رب العالمین او ډېر ښه سړی دقه ځای به ناست و خو دا کال یو نیم غریب نه دی راغلی بیمار به الله دې ولې د آخرت مرتبې ورکړي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او دلته کې مونږ پسې ډېر منځونه جمعې کړي دي الله دې ولې دا ټول قبول